د روان مالي کال له پیله اوسه د ډالرو په وړاندې د افغانیو بیه 15 سلنه رالوېدلې ده. د افغانستان بانک د امارو له مخې یوازې تېرې سور میاشت کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو بیه 2 سلنه راپرېوته او اوس یو ډالر په 9 افغانیو تبادله کیږي. ورته مهال د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي چې په تېرو 2 میاشتو کې د خوراکي توکو بیې 1.7 سلنه پورته ختلې دي چې دا دواړه یعنې د توکو او ډالرو د بیو لوړېدا پر هغو کورنیو سخت اغېز کوي چې عایدات یې کم دي. ظاهرا په ډالرو له بهرنیو هیوادونو واردات او ترخوا لوی سوداګریز کسر د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د پورته کېدو مهم علتونه ښودل کېږي، خو د افغانیو د ماتې تر شا نور څه عوامل کېدای شي؟ آیا تورې پیسې د افغانیو د بیو ټیټېدو سبب نه دي؟ آیا افغان حکومت د پیسو غښتلی سیاست لري؟ آیا د افغانیو د ماتې خوړلو مخنیوي لپاره د حکومت هڅې بریالۍ وي یا دي؟ سلامونه او ښې چارې. نن تودې خبرې په همدې تړاو له سعید شینواري سره لرئ. په سټوډیو کې مېلمانه دي راسره د افغانستان بانک د پولي سیاست امیر نایب خان جمال، د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې مرستیال حاجي زیرک او د اقتصادي او بانکي چارو شنونکی شعیب رحیم. درې واړه ستړي مشي په خیر راغلئ. تاسو نه که راپیل کړو رحیم صاحب، اقتصادي سیاست، پولي سیاست، همداراز تخنیکي لحاظ نه په افغانستان کې د افغانیو د بیو د رالوېدو او د ډالرو خو په ټوله سیمه کې یا په نړۍ کې دغه حال دی چې په لوړېدو باندې دي، اما افغانۍ سره ولې خپل ثبات نشي ساتلی؟ په دې علتونو باندې که وغږېږئ. د لوی بخونکي څخه طالب سپیشل نعمت تاسو ته، قدرمنو لیدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته سلامونه او درناوی. کله چې موږ دغه د ډالرو د وروستیو وروستي پیاوړتیا بحث کوو، د دواړه اړخونه دي. یو اړخ دا دی چې ډالر پیاوړی شوی دی. د هغه لوی علت دا دی چې 2008 کال کې کله چې په امریکا کې فاینانشل کرایسس یا هغه مالي ستونزې رامنځته شوې، هغه نه وروسته د فدرال ریزرو یا د امریکا مرکزي بانک دا هڅه وکړه چې خپله مانیټري پالیسي یا سیاسي پولي سیاست بدل کړي او په بازار کې د ډالرو عرضه زیاته کړي تر څو اقتصادي رشد سلنه چټکه شي. چې دا پروسه په دې وروستیو کې دوی ودروله، ځکه چې په امریکا کې په داخل کې اقتصادي وضعیت نسبتا راښه شو او دوی په بازار کې د ډالرو عرضه کمه کړله، چې دا د ډالرو د زیاتېدو یو علت. دوهم دا و چې یورو او ډالر خپلو کې ډېر نږدې تړاو لري. نو په اروپا کې چې کله دا وروستي بالخصوص د انګلستان د وتو بحث راپیل شو، نو هغه سیاسي ګډوډۍ په اروپا دا فشار واچو چې د یورو د ډالر په مقابل کې ضعیفه شي، چې بالاخر دغه دوه لاملونه د دې باعث چې ډالر پیاوړی شو. د دې علت دا و چې په مجموعي ډول په ټوله نړۍ کې هغه اقتصادونه یا هغه پیسې چې په ډالر پورې ډېر تړاو لري د هغوی نرخونه لوړ شو. خو د ده تر څنګ انفرادي لاملونه هم دي چې هغه بېلابېلو هېوادونو کې فرق کوي. مثلا ایران که موږ وګورو نړیوال بندیزونه چې ورباندې رامنځته شو، د هغه سره د تومانو نرخ راوغورځېده. همداراز که موږ ترکیې ته وګورو، ترکیې تقریبا 80 سلنه کاروباري څومره قرضې چې دي هغه په ډالرو کې دي. نو چې کله د ډالر پیاوړی شو، دوی چون ترکیې لیره بیرته ډالرو ته اړوي، نو سوداګرو ته ستونزې راپېښې شوې او د دې تر څنګ بیا د ترکیې او د امریکا ترمنځ سیاسي اړیکې خرابې شو، چې هغه سره تقریبا دا تېر 15 کالو کې که موږ ګورو 200 نه زیات خپل ارزښت بایللی دی، 200 سلنه نه زیات. همداراز پاکستان ته که وګورو، هندوستان ته که هم وګورو. د افغانستان وضعیت ته که په مشخص ډول راشو، زموږ یو خو هغه عمومي لاملونه چې ډالر پیاوړی شوی دی. دویم دا دی چې کله په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه راکمیږي، اقتصادي راکړه ورکړه راکمیږي، نو طبیعي خبره ده چې هغه سره ستاسې د پیسې هغه تقاضا بازار کې کمیږي، چې دې سره بیا په بازار کې دغه د عرضې او تقاضا را پیدا کېږي، موضوع را پیدا کېږي، چې دې سره بیا ورځ تر بلې ستاسې پیسه خپل اقتصادي وضعیت بایلي. په دغه برخه کې هغه مهمه ستونزه چې رامنځته کېږي د هغه لوی لامل دا دی چې په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو ته موږ که تر ډېره بڼه وګورو یو نمایشي بڼه لري. مثلا د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې موږ د پام وړ کارونه نه دي کړي. که اوس هم تاسې وګورئ زموږ د اقتصادي رشد سلنه په یو خواته که ګورئ حکومت د بریاوې دعوې لري چې زموږ عواید لوړ کړي دي، بودیجه مصرفه کړې ده، یا موږ دهلیزونه پرانیستلي دي. خو بل خواته که د اقتصادي رشد سلنه تاسې وګورئ 2.7 سلنه تېر مالي کال وه، بیا تخمین دا د کال په جریان کې چې دا به 2.4 ته راکوزېږي. خو اوس د نړیوال بانک راپور چې دا 1 سلنې ته راکوزه شوی دی. دا تشویش وړ موضوع ده. دغه مسایل یا دغه کارونه چې دي 2010 پورې هم نه وو شوي په افغانستان کې، ډېر اقتصادي کارونه، ډېر اقتصادي پرمختګونه نه وو شوي، اما د افغانیو بیه چې وه لوړه وه. اوس چې دی سره د دې چې حکومت دعوه هم کوي چې ډېر اقتصادي پروګرامونه پرانیستل،
افغانۍ رالویږي یعنی نیغ په نیغه ډالرو تاثیر نه دی دا دی چې په افغانستان کې 2014 کال نه مخکې بل وضعیت و دلته د ډالرو راکړه ورکړه ډېره زیاته وه یعنې که دا په 50 افغانۍ دا نرخ موږ ثابت ساتلی او د دې لوی علت دا و چې دلته د ډالرو عرضه ډېره زیاته وه نړیوالې پروژې وې نړیوال ځواکونه وو مالي مرستې ډېرې زیاتې وې نو بازار کې دغه د ډالرو دغه ګردش یا سرکولیشن ډېر زیات وي نو هغه طبیعي خبره ده چې په هغه شرایطو کې که دا نرخ ثابت شوی هم دی او څوک دعوا هم کوي چې دا موږ ساتلی دی نو هغه حقیقت نه لري هغه طبیعي زموږ وضعیت جوړو 2014 کال نه وروسته زموږ ستونزې زیاتې شوې ستونزې زیاتېدو سره سم لازمه دا وه چې موږ ځان د بیړني حالت دپاره چمتو کړی خو له بده مرغه سره له دې چې زموږ ستونزې زیاتې شوي دي موږ هماغه رحیم صاحب تر کومه حده د جمال صاحب خبرې تا ته د یو مسؤل ارګان د نماینده په حیث باندې قانع کوونکي وي آیا د افغانستان د بانکي سیاست پولي سیاست د دې جوګه ده چې واقعا د پیسې مهار کړي شي یا واقعا مؤثر سیاست دی د افغانستان ګورئ نایب خان صاحب ډېر مهمو ټکو ته اشاره وکړه مهمه نقطه دلته دا ده چې کله تاسې د پولي سیاست خبرې کوي کله تاسې د مرکزي بانک خبرې کوي تاسې مثلا د هغې انفلیشن خبره وکړه چې انفلاسیون کنټرول دی سلنه یې لاندې ده خو که زه د یو مامور په حیث ګورم کله چې ډالر په 50 کې هم زما 8000 افغانۍ معاش و اوس چې ډالر راکوز شوی اتیا و دغه دی یو اتیا ته ورسېدل اوس هم زما معاش دی نو که ستاسې هغه انفلیشن ټارګېټ هغه تاسې چیف کړی هغه ډېر لو دی نو زما دپاره د هغه تاثیر څه دی ځکه چې د ورځ په پای کې خو زما معاش اوس نرخونه ورځ تر بلې زیاتېږي نو د انځور ته د کتو بل اړخ دا هم دی چې زما معاش په ځای ولاړ دی دوهمه دلته مهمه نقطه دا ده چې کله تاسې د سمګلینګ یا د قاچاق خبره کوئ یو خو په ایران سره تقریبا موږ هغه د قانوني کوم دغه چې لرو تجارت لرو هغه تقریبا 2.5 میلیارډ ډالر نه پورته شوی دی خو د قاچاق د مخنیوي دپاره دویم اړخ دا هم دی که چیرې قاچاق کېږي حکومت اقدام نه کوي خو حکومت هم مسؤل دی دغه ادارې هم مسؤل دي چې که تاسې دا دعوه کوئ چې بل څوک قاچاق کوي او تاسې پرې غلي یاست خو باید تاسې اقدام وکړي نو مهمه دا ده چې په دغه برخه کې کوټلې ګامونه پورته شي د ده مخنیوی وشي درېیمه دلته مهمه نقطه زموږ ستاسې دپاره دا ده چې کله موږ د دغه خبره کوو په افغانستان کې د سیستم خبره کوو د اسعارو د تبادلې په نړۍ کې څنګه چې نایب خان صاحب هم اشاره ورته وکړه فکس ایکسچینج ریټ دی فلوټینګ ایکسچینج ریټ دی په افغانستان کې فلوټینګ ایکسچینج ریټ دی چې دا بیا هغه مینجډ فلوټینګ ایکسچینج ریټ دی چې دا مدیریت شوی آزاد نرخ دی چې په دې کې افغانستان بانک په بازار کې مداخله کوي او دوی ډالر نیلاموي پرته له دې نه په ظاهره داسې کوم ځانګړي ګامونه نشته چې سړی وګوري او سړی ورته خوشبینه شي چې په راتلونکي کې به یو څه تغییر راشي څنګه چې تاسې هم ورته اشاره وکړه اوس دلته اړتیا دې ته ده چې آیا داسې کوم ګامونه شته دي چې موږ پورته کړو داسې لارې چارې شته دي داسې نوې لارې شته دي چې په هغه باندې موږ اقدام وکړو که زموږ نظر دا وي چې زموږ دغه وظیفه ده د ده نه زموږ اداره د دومره مسؤلیت لري او د ده نه وراخواته موږ نه لرو نو وزارت مالیه هم بیا خپل دغه د سکوپ او فرق یا کاري ساحې خبره کوي اقتصاد وزارت به هم خپل د کاري ساحې خبره کوي صرافان به هم په همدغه موضوع راځي بیا به خیر چې د هیچا په کنټرول کې دا نه راځي بیا به موږ قلار تماشه کوو اړینه دلته دا ده چې دا ټول ارګانونه په شریکه سره کار وکړي او په اقلا موږ دا فکر وکړو ګورئ په کله چې دا یو خبر راځي او ذهنیت منفي کېږي د هغه په مقابل کې اړتیا دې ته ده چې حکومت داسې صحیح ده زموږ ستونزې چې دي کال دوه کال کې نه حلېږي زموږ ستونزې ډېرې لویې دي د اقتصاد رشد اسانه خبره نه ده ستونزمنه خبره ده خو اقلا حکومت د خلکو ته دغه وښیي چې او دغه موږ پلان لرو دا زموږ پلان دی د پر مټ باندې کولی شو که زه خپله خبره خلاصه کړم دلته مهمه دا ده چې مثلا اوس د کلدارو موضوع ده یو والي بیچاره راپاڅېږي یا د مطبوعاتو په خاطر یا د خلکو خوشحالو په خاطر د کلدارو بندول اعلان وکړي دا دغه د وس خبره نه ده دا تر هغه پورې د وس خبره نه تر څو چې مالیې وزارت تر څو چې افغانستان بانک تر څو چې ولایتي ارګانونه دا په ګډه سره دا کارونه کوي چې څنګه موږ کولی شو چې دغه کلدارو میلیارډونو کلدارې چې دلته په سرکولیشن کې یعنی دا دی چې ټول ارګانونه په شریکه سره کار وکړي ګورئ په میلیارډونو ډالر درته په سرکولیشن کې دي په دغه مشرقي ولایتونو کې په ختیځي ولې موږ نشو کولی چې د ده مخنیوی وکړو اقلا صحیح ده اسانه نه ده د کلونو کار ده خو اقلا په دې تېر 2-3 کالونو کې څه شوي دي دغه اړوند ادارو دوی د ځواب وایي چې دوی څه کړي نو په دغه برخه کې هغه چې موږ عملا کار نه کوو بیا خلکو ته هم داسې کوم شواهد داسې کوم کارونه نه لرو پلانونه نه لرو چې د هغوی پې باور راشي طبیعي خبره ده چې ستاسې هېڅ خبرې باندې باور نه کېږي او دې سره هغه منفي ذهنیت بیرته مثبت کېږي نه ډېر مهمه موضوع چې دغه صرافي اصلا د سیستم کې وجود نه لري همداسې ده
ولې په افغانستان کې دغه شی اوسه پورې پاتې دی او تر کومه حده دغه د اسعارو په بې ثباتۍ کې رول لوبولی دی؟ تر کومه حده دا د پیسو قاچاق تور بازار چې ورته ویل کېږي هغه وایي چې تور بازار چې تاسو ورته وایي مه ورته وایي موږ تور بازار بل چیز ته وایو. دې شیانو کې څومره رول ادا کړی، څومره یا د افغانستان دغه اوضاع سره مبت ثابت شوی دی؟ ګوري په افغانستان کې خو دغه کله چې دا نظام سقوط وکړو په 1990 کال کې 88 کال کې هغه نه وروسته زموږ دغه نظام سقوط وکړو. دغه غیر رسمي څومره چې چینلونو پخوانه په دغه جریان کې په نوره نړۍ کې زموږ په ګاونډیانو کې دغه مالي سیستمونو رشد وکړو، ټکنالوژي پکې راغله، بانکونو رشد وکړو، پیاوړي شو، یو ځای ته ورسېدل. افغانستان دغه ټوله پروسې کې د سیستم نه د باندې پاتې و. 2001 کال نه وروسته بیرته موږ دا چارې راپیل کړې. په افغانستان کې نه یوازې تاسې د صرافیانو سیستم خبره کوئ، زموږ رسمي سیستم زموږ بانکونه هم ستونزو سره مخ دي. که تاسې ته ویم چې 2008 کال کې چې تقریبا 300 میلیونه ډالرو د کابل بانک موضوع رامنځته شوه، هغه نه وروسته زموږ رسمي بانکینګ سیستم یا بانکي نظام ته هم ضربه راورسېده چې له بده مرغه سره له دې چې په کمپاینونو کې ولسمشر دغه ټکو ته اشاره کوله، په کومه ورځ چې لوړه کوله، په هغه ورځ یې ویل چې د کابل بانک قضیه به زه تصفیه کوم. تر ننه پورې د 2.5-300 میلیونه ډالرو نه ډېر دوی نه دي راټول کړي. نه یوازې دا بلکې په بانکي نظام باندې نن هم اعتبار خلک نه کوي. اوس هم خلک بې باوره دي چې په دې برخه کې بیا به افغانستان بانک دا وایي چې زموږ کار تنها پولي سیاست نه بلکې دا هم دی چې څنګه کولی شو چې د خلکو بیرته اعتبار راوړو. ډېری خلک په بانکونو باندې اعتبار نه کوي. دوهمه دلته مهمه موضوع ده چې 13 کال که موږ وګورو د زموږ رسمي بانکي نظام ته د قرض اخیستنو سلنه 4% راکمه شوې ده. دا په دې معنی چې لا زیات څومره چې دوی باید همکاري کړې وه هغه نه ده شوې. په دې برخه کې نور هیوادونو کې ځانګړې برنامې جوړېږي، مثلا انشورنس ګارنټي جوړېږي، تضمین جوړېږي. که تاسو چې بانک چې چاته قرض ورکوي او هغه قرض بیرته نه راځي د هغه دپاره میکانیزمونه شته دي. همداراز کریډټ ګارنټي ده چې یو بانک یو چاته قرض ورکوي هغه بیرته نه ورکوي، یا یو چا بانک سره پیسې ایښي دی هغه بیرته نه راپوره کېږي. تضمینونه دي چې دې سره خلکو په منځ کې هغه اعتبار پیدا کېږي. له بده مرغه په افغانستان کې په ځای باندې په صرافیو باندې خپل اعتبار ساتلی دی خلکو تر ډېره بریده پورې. که زه تاسو ته یو عام افغان په حیث باندې ویم چې زما کار په صرافیو کې د بانک په نسبت ډېر په اسانه کېږي او ډېر درم کېږي. یعنې که تاسې بانک ته مسؤلیت د ټول راجع دی افغانستان بانک ګوري. افغانستان بانک زه د یو رهبر په حیث ګورم په دغه برخه کې چې نور اړوندو ادارو سره په ګډه، که هغه امنیتي ارګانونه دي، که مالیې وزارت دی، که هغه زموږ ولایتي ادارې دي چې دوی سره په ګډه باندې کار وکړي او هغه میکانیزمونه رامنځته کړي چې یو د قاچاق مخنیوي دپاره کار وکړي، دوه په بانکي نظام باندې ور بیا خلکو به اعتبار پیدا کړي. اعتبار صرف په کمپاینونو باندې نه کېږي. مثلا که یو کلیپ راځي ووایي چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، افغانیو نه استفاده وکړي، زه نه کومه. زه تر هغه پورې نه کومه. افغانستان بانک کار کړی وی نن به صرافیانو وضعیت د افغانستان بانک د بانکونو اړوند دغونه خدماتو نه ښه نه. که چیرې واقعا په مالي سکتور کې کار شوی وی نو اوس به افغانستان بانک د ویلو لپاره ډېر شي نه درلودل چې موږ د کابل بانک تصفیه، د غیر سیستمونو تصفیه په برخه کې، د کلدارو د مخنیوي په برخه کې کار کړی دی، نو واقعا به اوس د ویلو لپاره ډېر شي نه. یو بله خبره ډېر وروستۍ حل لاره د افغانیو د ثابت ساتلو لپاره 2 دقیقې لکه چې پاتې دي. حل لارې خو ډېرې زیاتې دي چې اقتصاد پیاوړی شي، داخلي تولیدات زیات شي. هغه موضوعګانې موږ پرې ډېر بحث کړی دی. مهمه څه ده؟ مهمه دا ده چې موږ یو جامع پلان ولرو. د ده پر ځای چې موږ راځو دا خبرې موږ دا ډالر لیلامو 2 کاله وروسته به دا ډالر موږ سره کمې. زموږ که ریزرو زیات دی غټ علت یې دا دی چې موږ پاکستان کوي ریزرو زیات دی دا د پاکستان کمال دی. که موږ وایي ریزرو زیات دی دا د خارجیانو کمال دی چې موږ ته ډالر را روان دي، زموږ وضعیت فرق کوي. نو دا دی چې موږ خلکو ته تر څو چې باور ورنکړو. دغه میز کې تاسو وګورئ د ده نه یو منفي پیغام خلکو ته ځي. یعنې که چیرې د افغانستان بانک استازي، مالیې وزارت یا نور دولتي چارواکي دوی کوي، نو دوی وایي چې والا موږ خو د حل لاره نه لرو، دا به همداسې روان وي، دا کار ستونزمن دی. د سره د خلکو ذهنیت منفي کېږي، په نظام باندې په اداراتو باندې باور راکمیږي او د سره افغاني خپل دغه بیلي. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ داسې یو جامع پلان جوړ کړو، بیا هغه تطبیق کړو چې د خلکو باور پیدا شي، کریډیبیلیټي بیرته را پیدا شي چې دغه زموږ ادارې کولی شي د افغاني ثبات وساتي. زموږ ادارې کولی شي چې پس د دې نه د قاچاق او د نور موضوعګانو بحث مخه ونیسي. کله چې دا ذهنیت مثبت شو، افغانۍ باندې طبعا مثبت تاثیر راوړي. خدای مو راوله. درې واړو نه مننه، الله مو راوله. تودې خبرې نن لپاره همدومره وي. په الله مو سپارم.